پرده والی خدلا لازمه دا واجبه دا فرض دا اصل سیز دا دے چه کم سیز حرامی دا اغی حرامو چه کم سببونوی کم ذرائع دی اغی حرامو تا پا کم لار باندې خلق رسیگی نو شریعت امور سر حرام کی دے دا پارا چه دے اسنا دے حرامو تا پا دے لار لاندشی دا قانونی زمان پا دے وطن کے پا دے پیخور کے بعض زینو کے دا خلقو پا دے کسو کے دن کورونای کورون اگر چه دروازه یوی خواهی بارم یو دروازه نگولی چیرا پردی سڑی پدی دن ننشی او باری کم خیالی نو اغی یو موگی خخکری چی پاغی بانده دخبل خلق دن نتلیشی و بار موٹر یو لاره پی دن نلرنشی نو دروازه خواه سمشتالا دوی ما دروازه ولی لگئی دروازه خو التا سمشتالا دل تیراشی ولی خخکری دی دا دا سبب بندول چی اسنا یو عربی پا دی لار چتا لار چه و زمون زنانه چتا دروازه کولوی یا دا یو کسین بل گوان تا دیو دا نظر پی پریو ندی دقا سی شریعت دا حرامو چه کملاری و تا رسیگی نو آغیم بندی کردی ہر شراب چه کل حرام شو نو نبی علیہ السلام مبارک اعلانو که کم لوخوی که خلق شراب سکی او کم لوخی دا شرابو دا استعمال دی نو دام حرام نو کم لوخی که بچ خلقو شراب سکل داغی که اوبس کل اغی که شربت سکل اغی که خوراک کل دا متقن بن شو ولی دید پارا چه اسنا دی لوخی تسو اگوری پا دی که اوبس کی نو شرابو تے چه تڑو نشی نسواری سرے چه نسوار کل پریدی نو چه دید نسوارو ڈبی ویرو نو بیم شونڈاو گریگی نا قانون دی او چه پلار از دیا دا نسوارو ڈبلے یا ڈب ڈبو اوڑی دل بیا نشی ٹنگی دی یو شینا چه سڑی منی شی او داغی معمولی غند سبب هم دا طرف کارشی دیو ٹنگیری نشی یو سڑی بچه دا ڈول تا دا گڑی دو پنانا با ڈول سورنات دل دی با گڑی دو بوڑا شو بچو وطی بابا بس تے اس خدای تا ورس پینگیری شو او بدا خبر دا خلق تا پورم خاندی او مون پورم خاندی دا بس جماعت کے کین او خدای آدوا بچو راتین کو جماعت تیرو خجو تسبیح ورکل جماعت کے بناستو تسبیح بے ارولی او ذکر بے کون چی دا دیر مدلی ڈول تا گڑی دلی ما او دا آخر وقت بده خدای سر دی جماعت کے تیر کم پلا روادو چی دی او ڈول روانو ڈنگی دا چی دا جماعت خواد روزی دیشناوار ٹوپ کلی او دا ڈول مخی تا پا گڑا شو دی تا برا چاپلار ٹنگ شی ہوئی بچو دی بابا پا شرمونو دیو شرمونو گیره دی سمرا دا تسبیح دی لاس گیری ور ٹوپ پا قلار کی ندی دی ٹنگی دل گران دی نو چه کم شریر دا کم شی بلدی او دا غیغ سبب مومین نوڑے وطوشی لکی وطا خارخ راشی تنگو ری روجا کی سری روجای دی دو بوار سن بندی او کده شربت ہوئی ننو بیاوی چه خدای دا ما خام بانگ بکلی ویدی کیگی لکی وطا خارخ راشی نو شراب چه کل حرام شو نو چه کم لوخو که بدی شراب سکل باغ لوخو پابندی شو چه دا لوخی بن استعمال ہوئی ولی بن استعمال ہوئے دے لوگ خود تبتا سو گورے و بابا پکس کے نو اصلا شراب و تم شوق پیدا نشی نو چه خیط ضرورت طور شو او ذلکی اغا مینا ورسر ختم شوا نو داغین پس نبی علیہ السلام اعلانو کو بے باس اس دلوخ استعمال دلجیس شو پڑھوں بے زمانہ کے دا جاہلیت پا زمانہ کے بخلقو زیارتونو لطلنو شرکی او کفری عملو نبے کو زیارت تبلار اللہ غنہ بیسیدو نبوختا ہے زیارت تبلار البچی بیتے غفتل او زیارتون نبتل او توافون بیتے کون او تیگی بے اخبرولے او شمی او ڈیوی بے او تبلولے نبی علیہ السلام اعلانو کو باش دا با زیارت لطلل منشو نبدے گولا زیارت لطللو کسی چل دے خود دی دا پارے پابندیو لگولا چی دا خلق دلتا دا گناہ کارونا کئی نو اولے که دا زیارت دا تللو تا بالکل بندو کذا و تبیم چی خیر دے اسے زیارت لا ستاسو آخرت تا توجه پیدا شي او قبر بمیاد شي نو دا دوی درکی او مغا دا جاہلیت ٹک ٹوک پروت تیغی اسے نا چاگه گناہ تے بیاولی شي نو چی خڑی رمو دا تیر شوا او دا زیارت سر جی بدی کم گناہونا کول دا غی ندلونا تور شو نفرت پیدا شو نو بیاوتا حکمو کو نہیتکم عن زیارت القبور علا فزورها
فإنها تذکر الآخرة. ما خو تاسو د زیارت ته منع کړی وی د قبرونو د تلو نه، ولې ځکه تاسو باندې د ګناه کارونه کول. ما منع کړی چې هسې نه نیکۍ لم ورشئ نو ګناه ته ور واونړئ. نو اوس تاسو زړونه تور شو، نفرت پیدا شو، اوس که قبرونو زیارت لرئ نو تلی شئ، ولې آخرت ته تیاری. نو قانون او قاعده دا ده چې ګناه حرامه شو، د ګناه چې کوم اسباب دی او په کومه لاره ورته رسېږي نو هغه اسباب هم خدای پاک پتا بندی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بخاری کې یو حدیث یو مثال ورکوي او فرمایي وی ګوره د چا ځمکه د هغه ته ګیر چاپېره شپول تاو کړی دی، یو شپول یې دې تاو کړی دی دې لپاره چې د دې شپول د غنو شپول دی چې د چا ګډه چیلی را دننه نه شي. نو یې مهرباني کوه دې شپول سره نږدې ګورې ګډه چیلی ونه سارې، ګوره شپول سره نږدې ګیا ده نو هغې کې خو یې ته سرولی شي، خو هغه هم پابندي ده د شپول خوا کې مه سروه. ولې هسې ده چې شپول ته دا ګډه چیلی نږدې شي او دننه وګوري چې دننه خو بلا شوتل دی او چې ته سوړه ومونې ور دننه نه شي چېرته. نو د ګناه نه خو منې ته، خو ګناه ته چې په کومه لاره رسېږې هغه لارې ته به هم نه ورنږدې کېږې، ولې ګناه ته دی چې د درو نه شي. دا قانون دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل په کور کې تشریف فرماو ناستو، دو بیبیانې د نبی علیه السلام، حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها او حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها دا ورسره ناستې دي. یو صحابي دی دواړو سترګو باندې نابینا دی، عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه دی را دننه شو، ور ړوند دی په سترګو. دواړه بیبیانې هم اقسې ناستې دي. حضور پاک هغه دواړو بیبیانو ته د مسلمانانو میندو ته وفرمایل وی تاسو پردې ته شئ. سړی راغی، هغې ورته څه وایي وی الیس هو اعما، دی ړوند نه دی؟ لا دی خو ړوند دی په سترګو، نابینا دی، دی خو موږ نینی که نه. وراجي هغې په زړه کې سوچ دقه ټیکو چې دی خو ړوند دی په سترګو نو که راننوته نو دی خو موږ ته نه ګوري، نه زموږ په مخ نظر لګي، نه زموږ په لاس نظر لګي، نه زموږ په خپه نظر لګي، نه زموږ ویښته ورته ښکاري. الیس هو اعما، دی خو موږ نینی. رسول الله مبارک سو فرمایل افعمیاوان انتم الستما تبصرانه، تاسو ړندې یاست، تاسو یې نینئ څه؟ که هغه نینې تاسو خو ورته ګورئ که نه؟ ګوره دې نه پته ولګېدله. اوس د بیبیانې د مسلمانانو میندې قرآن حکیم د هغې متعلق اعلان کړی دی الطیبات للطیبین، چې دا پاکې ښځې دي چې د نبي علیه السلام مبارک د غېږ دپاره کومې ښځې خدای منتخب کړې د هغې نه پاکې ښځې په دنیا کې نورې نه وي. قرآن اعلان کوي الطیبات للطیبین، دا بیبیانې پاکې دي، دا پاکیزه دي، دا پاکیزه دي. نو چې الله ورته پاکیزه وایي نو څومره نیکانې شوې، څومره پاکې شوې. لیکن بیا هم ورته رسول الله مبارک فرمایي چې که هغه ړوند دی تاسو ته نه ګوري تاسو ورته ګورئ که نه، پرده ته وکړئ. دا ولې دروازه بندوم چې دروازه بنده شي چې یو ښځه سړي ته په ښه نظر هم ګوري، هسې نه چې په اړه کې سخارت پیدا نه شي او سروانې جوړ نه شي. نو دا قانون شو. نو سړی ښځو ته کتل او ښځې سړو ته کتل دا په شریعت کې ګناه ده. نه به ګورې، نه به ته سړي ته ګورې نه به ښځې ته ګورې، او ښځه به مکمل پرده کوي. دا چې د کور نه بار وځي نو دا به پرده کې وځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کومه ښځه چې د کور نه بار ووتله او دې ځان ډوډۍ که نو شیطان دا ښځه د خلکو په نظر کې نور هم ډوډۍ کي، نو سړي ورته ګوري. په لاره چې ځي نو دا به داسې چال نه کوي چې سړي ځان ته رامایل کړي. په لاره چې ځي نو دا به هغه خوشبو نه استعمالوي چې هغه بوی کوي. په لاره چې ځي نو دا به مخ پټ ساتي، دا به لاسونه پټ ساتي، دا به خپې پټې ساتي، دا به ځان نه بربنډوي. نبی علیہ السلام فرمایي چې سړو له هغه خوشبویي پکار ده چې بوی پکې او رنګ پکې نه، رنګ والا خوشبویي به سړی نه استعمالوي. او ښځو له هغه خوشبویي پکار ده چې بوی پکې نه او رنګ پکې. ښځو له رنګونه جیز دي. اوس هم که ښه دی دا بازارونو کې رنګونه منګونه اخلي او د خاوند دپاره ځان ډولې کوي په مخونو باندې یا په شونډو باندې او څه رنګونه منګونه لګوي، دا په شریعت کې جیز دی، منع نه دی. دا عارضي تزیین دی، دا خیر دی، دا جایز دی. هغه خوشبویي
خوشبوئی چې هغې کې بوی نی رنګ پکې وي ښځو له جایز دی هغه خوشبوئی چې هغې کې بوی وي هغه ښځه نه استعمالوي ولې ځکه دا بوی لاړ شي په سړي باندې ولګي نو سړي بیا توجه ښځې طرف ته پیدا شي نو ښځه به چرم هغه کار نه کوي چې دا په لاره ځي او دا د سړو سوچ ځان ته رامایل کړي د سړو سترګې ځان ته رامایل کړي دا سخته ګناه ده دا ناروا دي دا نظر که سړی ښځو ته کوي او د ګناه په نیت یې کوي خو دې ناروا خو که د ګناه په نیت نی نو بیا هم مه کوه ګناه ته به تو شي دا نظر چې ښځه سړو ته کوي که د ګناه په نیت کوي خو ډېر لوی جرم دی ان العین ثانیه دا سترګه زناکاره شوه چې سړی پې ښځو ته ګوري او ښځه پې سړو ته ګوري خو که د ګناه په نظر ورته نه ګوري نو بیا هم ښځه به سړو ته نه ګوري ولې هسې نه ګناه طرف ته چېرته ورته ونه شي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه او دا حدیث قدسی دی حدیث قدسی دی ته وایي چې نبی علیه السلام یې د خدای نه نقل کوي نو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما د نبی علیه السلام مبارک نه اورېدلي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي عن ربه عز وجل او نبی علیہ السلام د خپل رب نه نقل کوي ورسره رب سوی رب فرمای النظرة سهم مسهوم من سهام ابلیس النظرة سهم مسموم من سهام ابلیس وی دا نظر چې دی دا خراب نظر دا د شیطان د غشو نه زهریله غشی دی دو قسمه غشي یو دا دی چې سړی دی په وویشته نو دا هغې غشي نه باکیدي چې هغه سړی مړ شي او یا که دا غشی دی ترې راوویسته نو هغه زخم به جوړ شي او یو به د عربو دا چل کو چې تورې له د غشي له به د زهر اوبه ورکړئ په اور کې به یې ګرم که نو چې کله ګرم شي نو دې له خلک اوبه ورکړي دا جوارات نو د زهر اوبو کې به یې ومانډه نو هغه غشی به زهریله شو نو چې کله به هغه زخم جوړ کړه نو هغه زخم به بیا نه جوړېده ابا زهریله و هغه زهر به زخم ته ننوتل چې ننوتل ابا جوړېدل نو نبي علیه السلام څه وایي النظرة سهم مسموم من سهام ابلیس د شیطان په غشو کې یو غش دی خو زهریله غشی نو دین وزن ساته من ترکها یو سړی دی او یو ښځه ولیدله اوس دې ورته دا نظر کوي نو دا داسې شوه لکه چې شیطان یو زهریله غشی استعمال کا دا داسې زهر دی چې د هغه ښځې تم نقصان رسوي سرایت کې او تا تم نقصان رسوي نو فوراً تا ته خدای رایاد شو او زما د دې ملا دا تقریر درته رایاد شو او ملا صاحب خو جمعې پر ورځ ویلو چې دا ګناه ده دا خو زهریله غشی دی دا خو تاوان پیدا کوي نو فوراً دې سترګې ښکته کړې نو چې سترګې دې ښکته کړې نو نیکي دې څومره وشوه نو الله وی ګورې دا نبی علیہ السلام دا الله نه نقل کوي من ترکها مخافتی چا چې زما د یارې د وجې نه دا نظر دا غشی ول استعمال نه کړ نظر یې فوراً واړو زما د یارې د وجې نه نظر فوراً واړو نو نتیجه څه شوه ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی القلب وی دا به ورله زه په داسې ایمان بدل کړم چې د هغې خوند به دې په دې خپل زړه کې محسوسوي دا نظر یې اخوا که په داسې ایمان به یې وله بدل کړم په زړه کې به وله داسې ایمان پیدا کړم ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی القلب چې د هغې خوند او د هغې هغه خوشحالي به دې په دې خپل زړه کې محسوسوي نو سړی ښځې ته نظر او ښځه سړي ته نظر دا ګناه شو ناروا دي په ګناه کې به مبتلا شي علما وایي که سړی عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه غوندې لوی سړی او ښځه د رابعه بصریې غوندې نیکه ښځه رابعه بصریه هغې په خپل ژوند کې دې د قرآن د آیت نه بل ټکي د خولې نه دی ایستی چې چا به مو سره خبره کوله نو جواب به یې د قرآن شریف په آیت ورکړه او داسې آیت به وي چې د هغې نه به جواب معلومېده چا به هم دې تپوس کو نو داسې آیت به یې د خولې نه وویسته چې د هغې نه به د هغه مسله معلومېدله دا قانون بس د هغې د دې نه به خبرې معلومېدلې نو قرآن د آیت نه بغیر یې خولې نه بل ټکې نه دی چې دومره نیکه ښځه وه نو یې که سړی عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه وي او ښځه رابعه بصري غوندې ښځی هغی او دواړه په یو کوټه کې کېناستل په ګناه په نیت نه هسې کېناستل نو وایي دوی به ورسره شیطاني
ام بدا عبدالقادر جیلانی صاحب او دار څومره نیکان څومره بزرگان څومره صالحان خو درې مې منځ کې څوک دی شیطان دی شیطان نو دوه کسه چې د یو بل نه پرده واجبي پردی دا به دواړه یو ځای نه کښېني بالکل به نه کښېني یو کوټه کې به نه کښېني نبی علیہ السلام مبارک نو د تپوس وشو افرأیت الحمو د الله رسول د لیور څه حکم دی د ښځې لیور د خاوند ورور وی الحمو الموت خو طبی ده وایي لیور سره به په یو کوټه کې ښځه قتل نه کښېني ګناه ده په یو کور کې به لیور سره بالکل یوازې نه اوسي ګناه ده او که خفه کېږې ما زمونږ په وطن کې رواندار د لیور سره په موټرسایکل شاته سوری لیور سره شاته موټرسایکل باندې خاوند ورته وایي زما دا هغه رواندار دی پلار کره بوله په موټرسایکل ورسره شاته سوری شي او لاس ته راته وکړي او روانه یې کړي په څلور مذهبه ناروا حرام ګناه ده ګناه د مارونو د ترور زوی سره د تره زوی سره د ماما زوی سره چې کوم انسان سره نکاح جدي دا خاوند مړ شو دی لیور سره نکاح کېږي دارون مړ شو دی لیور سره نکاح کېږي چې کوم انسان سره نکاح کېږي هغه سره یې کوټه کې یوازې په کور کې یوازې په موټرسایکل تلل د موټر په سیټ ناسته د بس په سیټ ناسته زما قسم د الله په ذات چې ګناه و ناروا ګناه کبیره لویه ګناه ده دا ولې موږ په ګناهونو کې ساري دا ولې موږ الله خفه کوو دا ټول ګناهونه موږ لګیا دي کوو په کور کې دا بالکل ناروا دي حرام دي او د ښځو فسادونه خو شته که نه د هغې نه خلاصېدی کوم ځای شي نظر خو ډېر لوی لوی خلک تباه کړي دي د دمشق په جامع مسجد کې یو مؤذن بانګونه به خو پخوا لوډسپیکر نه وي نه به منارې ته ختېده په مناره کې به بانګ وي لګیا دی او خشته اواز یې دي سپین ږیرې د شپېتو او یو اتیاو کالو تقریبا بوډا سپین ږیرې سړی دی مناره کې بانګ وي او زمونږ فقها لیکي چې سړی بره په کوټګۍ کې یا په مناره کې بانګ وي نو د حی علی الصلاة او حی علی الفلاح دپاره ښي طرف ته او ګس طرف ته مخ پالستی شي ولې چې د اواز یې خلکو ته ورسېږي مناره کې بانګ وي لګیا دی حی علی الصلاة حی علی الصلاة دې خوا یې مخ راواړو حی علی الفلاح حی علی الفلاح خو چې دې خوا یې مخ راواړو نو د دې جومات د ګوټ سره یو کور دیوال سره خوا کې د یهودیانو کور و هغې کې یو جینۍ باندې نظر ولګېد حی علی الفلاح په وخت کې چې نظر یې ولګېد بس نظر ښخ شو زهریله نظر دې ښخ شو تبی کوي سړی او غشي چې په کوم ځای ولې هلته زخم پیدا کوي او نظر والا غشي هلته زخم وروستو پیدا کوي چې کوم ځای نه ووت زخمي کوي لاول دا داسې غشي چې هلته زخم هم پیدا کوي خو هغه معمولي زخم دی چې د کوم ځای نه ووته د کوم ځای نه ووت ډولونو نه لومبې بم چې کوم ځای نه خلاص شو هغه ځای بیا سوری کوي دماغه چې کوم ځای وشي بم خلاص شي نو نور خلک هم تباه کوي خو هلته کډه وباسي که نه وباسي نو دا هغه غشی دی چې د چا د سترګو نه ووت کډه هلته جوړوي تاوان هلته راول پیدا کوي بل ځای ته وروستو رسي هلته تاوان پیدا کوي نو بابا چې سین وکتل نو بابا نظر اوچلو نو دماکې پړکې وشوه دماکه وشوه اړه سوری شو چې بانګې سین خلاص کړه نو سر یې ورښکته کړ جنۍ ته داسې په برغو نیغ نیغ ګوري بوډا شیخ الاسلامه بیخ دی اوس د شپېتو اتیاو کالې دا څه کې ښځه پې پېښ شوه جنۍ هغه ځای نه اواز ورکړ ای بابا چې دا څه کې پردو کورونو ته ګورې پردو ښځو ته ګورې دا څه کې دی ورته وایي بس ته مې ولیدې او زما خوښه شوې بابا خدای ته وګوره دا څه کې نه نه زما د سره مینه پیدا شوه او یره درخواست درته کوم ما سره نکاح وکړه ما سره واده وکړه بابا ځان ته مو ګوره ما ته ستا خو د نوسۍ په ځای د کړوسۍ په ځای دی نو ته څه ګډې وډې وې خو دا عشق داسې شی دی چې سړی ړوند کونډ کړي دی ړوند کونډ دی چې د هغه شلم اسمان نه چغې وام دا څونه خلک به اوري ړوند کونډ شو ګوره د نظر طبیعت ته ګوره شرم لاړ ختم حیا لاړه ختمه شوه نظر سره شرم لم لاړ شي او حیا مو سره بیا لاړ شي سړی بې حیا کي بالکل ما خو مې داسې دماکه سړي کې وکړي چې تبی راولي سړي نه حیا غونډه کي هغه جنې بابا خدای ته وګوره نه که نه داسې کار دی جنې ما سره نکاح وکړه او خیر شریعت کې خو د عمر څه قید نشته او ته چې څه مهر غواړې پیسې غواړې هر څه چې خولې نه باسې در کوم بس زما غله در پسې بېللې دی ما سره خامخا واده وکړه جنې ورته باباجي ته مسلمان یې زه یهودان یم زموږ ستا دین د یو بل نه جدا دی دی ورته وایي خیر دی زموږ په دین کې د مسلمان د یهودانو سره نکاح جایز او ته څه وایي ګوره هغې کې غیرت دی وایي ستا دین کې خو جایز ده
خو زما ضمیر مال اجازت نه راکوي چې د یهودي نه ما سوا بل چا ته په نکاح شم. مسلمان ته نه په نکاح کېږي، یهودي ته په نکاح کېږي. منتونه زارۍ شروع دي، چغې شروع دي، ښځې جنۍ تنګه کړه او جنۍ ورته اخره کې یو شرط ووی، وی ښځه داسې کار د نکاح در سره کوم واده در سره کوم خو د ایمان دې پرېږده یهودي شه. نه ده نه کور غواړم، نه کالې غواړم، نه پترې غواړم، نه مهر غواړم، راځه بس نه اوس نه دی ښه دی. اوس راځه بس یهودي مولا لزو، نه پلار سره مشوره او نه مور سره، اوس د سره نکاح کوم زه چې ځو چې کوم خواوې ستا کور ته ده، راځه بس اوس که نرې را میدان ته شه. بوډا دې بیا دې مقابلو، بوډا دې مقابلو، پیسې مهر هم نه غواړم خو یهودي کېږي به، که کېږي راځه بس یو ځو چې ستا د ایمان پته ولګي. او بابا ورته وایي ما خو شپېته اتیا کاله بانکونه وي، تلاوت ذکرونه مې کړي، ګیرې ته مې وکړه، خلک به څه وایي؟ نو وایي دوه نه کېږي، دوه نه کېږي. ما سره مینه ده زما دا شرط بل نشته. ای ښځې څه بل شرط ووایه، جایداد غواړه، کور اسم نه غواړم، دقه یو څیز غواړم که ګیره میدان ته شه. ښځې ګرانه خبره ده، بانکونه مونځونه مې کړي دي، نو بچې ګرانه ده، نو مخ ته خو اوړه زرو کې په دو ښځو د سره پاره ګورې چې دې خط تم شو پوه چې بل کار خو نه کېږي. وی ښه یقیني خبره ده که یهودي شم نکاح را سره کوې؟ وی بلکل یقیني خبره ده. وی ښه ایمان مې پرېښود او یهودي شم درنه، ایمان مې پرېښود یهودي شو درنه، ده اقرار مې وکړ. وی راځه خو چې پوړی باندې خپه کېښوده خو په شوق کې او په منډه او په تلوارو چې کله به وررسېږم چې ټس شو پوړی نه راوښوېده او داسې راوښوېده چې ځمکې له راورسېد او دقه سټې ولګېد، سټې مات شو، مردار شو. ګوره نبي علیه السلام مبارک فرمایي وی ډېر کله د یو سړي او د جنت په منځ کې به یو لیش مدلي، یو لیش وی داسې کار به تیو شي چې د جنت په دی به دوزخ ته وغورځېږي. د ده خو دغه مرګ و، دا خپه به یې خامخا ښوېده. مرګ که خدای چې کوم ټیم مقرر کړي هم په هغه ټیم به مري، هغې کې یو سیکنډ مخکېوالی وروستهوالی نه کېږي. دا وله خدای لیکلې وه چې ته به همدغه خپلې خوېږي او راغورځېږي او سټ به دې ماتېږي عمرې به. نو که ده دا نظر نه وې چلولی او دې یهودي شوې نه وې نو بانګ یې ووایي، ګوره بانګ اخره کې وی لا اله الا الله، الله اکبر پکې وایي او اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله ورسولنا خال پاس دی. نو که یهودی شوی نه و د بانګ نه پس مړ وی نو شهادت په هم نصیبو او نه به جنت ته ته. په یهودي شو د جنت په کم طرف ته لاړ؟ دوزخ ته. دا د څه د برکت نه لاړ؟ دا د سترګو د نظر د برکت. ځکه حضور پاک فرمایي چې السهم النظرة سهم مسموم من سهام ابلیس. اوس دی بله معنا وکړمه، ابلیس دې په غشي ولي. بله معنا یې اوس کومه خپله معنا، څوک دې په غشي ولي؟ ابلیس دې په غشي ولي. سورې کوي دی چې شا به نظر کوه، د نظر دا ګناه ده، د ابلیس په دا وسوسې په ذریعې په دا زړه کې اچوي، پرېږدي دی نه خطا کوي دی. نو ولې د ابلیس په غشي ځان ولي او ابلیس یې د وسوسې نه کم غشي تاله په دې زړه کې در واچو، نو په هغې ته به یو مسلمان ولي. دا د رسول الله مبارک خبره ده او د رب العالمین یې نقل کوي. نو دې وجې نه الله پاک سړو ته اعلان کوي، رب العالمین قرآن حکیم کې اعلان کوي چې قل للمؤمنین، ای د الله محبوبه، ای زما محبوبه، دې مؤمنانو ته یو اعلان وکړه یغضوا من ابصارهم، چې نظر ښکته کړي او خودو ته نظر نه کوي، ویحفظوا فروجهم، او د خپل اندامونو حفاظت وکړي. که نظر دې ولګو اندام روانې کوي، خپې روانې شي، بیا نظر دې ولګو نو جبه روانې کوي، جبه خبرې شروع کوي. نظر دې وچلو نو سترګې همیشوالې کوي، ولګه بیا ورته ګورم. یحفظوا فروجهم، د خپلو اندامونو حفاظت وکړه. ویحفظوا فذلک ازکا لهم ان الله خبیر بما یصنعون. ګورې دې سره بس ستا زړه پاک پاتې شي، نظر به دې پاک پاتې شي. او که ته وې څوک خوشته نه دې لاره کې بل څوک نشته او به ګورم څوک خوشته نه، یا په دې موبایل کې به دې جینۍ ته وګورم څوک خوشته نه پړستن کې دننه. نو ان الله خبیر بما یصنعون، الله ایمان پټ نه ولې درنه خبردار دی. اعلان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چې کله مصر پته شو او حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی اللہ عنہ گورنر شو. مصر خو تاریخی ځمکه ده، مصر کې خو هغه ځای دی چې حضرت یوسف علیه السلام بادشاه پاتې شوی، وزیر او بیا بادشاه.
او مصر خو هغه ځای دی چې یعقوب علیه السلام سره د زامنو لاړ او هلته کې ډېره شو او بله نسل ته خدای پیدا کړ او مصر هغه ځای و چې فرعون په مقابله کې خدای حضرت موسی علیه السلام راوړی معجزات یې ورته وښودل او بیا فرعون خدای په دریای نیل کې ورسره غرق کړ نو مصر خو مشهور زمانه د مصر خو قرآن حکیم کې ذکر راغلی دی نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لاړ مصر ته چې د مصر فتح شو حضرت ابو عبیده رضی اللہ عنہ د مصر گورنر دی راشد لاړ بشو روان دي صاحب مصر ته دي څاروي کم دي او خلک ډېر حضرت عمر صاحب سره یو غلام په شریکه یو اوښ دی غلام پړی نیولی دی عمر صاحب پې باره سور دی دو کسانو له یو اوښ مثلا 2 میله یا 3 میله یا 1 میل یا 4 میله به یو سورو نو به بیا کوشو پړی به ونیو نو بل به هغسې سورو د عمر صاحب د کوزېدو نمبر راغی وی ودرېږه کوزېده غلام دوی ته سورېږه غلام دوی صاحب ته وی زه به پړی نیسم کر زما نمبر اوس د کوزېدو راځي امیرالمؤمنین ته خو بادشاه زه خو غلام یم دا کار زما د خدمت زما دی ما به پړی نیولي صاحب زه بره نه وي خیجه بره عمر خو زورور و رضی اللہ عنہ اللہ اکبر صاحب دا خلق بسوئی چه نو التا بیا دا غلام دا سوریدو نمبر رالی عمر صاحب لاندی کشو غلامو تی صاحب سکے بیستما نمبر دا کزیدو رالی یا صاحب دا غلی مصر رو رسید او طول خلق دا استقبال لروتے دی یهودیان دی پا مصر کی عیسایان دی پا مصر کے او ستا استقبال لروتی دی نو دا خلق بسوئی من پوری بخان دی چه امیر المومنین باندې تاسو دا پڑی نو واقعا نیولی دا او یواد امیر المومنین نده دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ دے رویس شخصیت دے اگر نا دا سے بنے کی گئی نمبر زمالے انصاف نبکارلم غلام دے خیجا خلقو مرتبینتو کیسے مم شرمو امیر المومنین لگ 2-3 کلومیٹر نمازر دے دی بانے مم نچو بل سوک با پڑی نسی بل خودتمت وی نا انصاف نبکار اخلا کچھ شو سے غلام برسول یهودیانو کتابونه راغیستي عیسایانو کتابونه راغیستي هغې ته ګوري او عمر ته ګوري چې وګوري چې زمونږ کتابونو کې د نبي علیه السلام د دویم خلیفه کوم صفت راغلی دی چې دا هم هغه دی او که نه دی کتاب ته یې وکتل وی کوم وی د امیر المؤمنین د هغه اوښه او د هغه ځای به معلوم د هغه اوښه او د هغه ځای به معلوم لښکر به 5 حصې و یو حصه کې به امیر المؤمنین نو خلکو ته به پته وه نو چې رالل او دغه اوښ ته یې وکتل عمر صاحب چپ شي غږ مه کوئ غږ مه کوئ تاسو وی ستاسو د امیرالمؤمنین کوم اوښ دی وی دغه اوښ دی هغې باندې غلام ناست و هغوی چې وکتل غلام ته وی بس وی دا ستاسو امیرالمؤمنین نه دی وی زمونږ په کتابونو کې چې د دویم خلیفه کوم صفت راغلی دی هغه دا سړی نه دی هغې وخندل وی دا پړی چې یې نیولی دا امیرالمؤمنین دی حضرت عمر فاروق دی چې ورته یې وکتل وی دا دی نو یهودیانو عیسایانو دا چل کړی چې هغوی خو به په بازارونو کې سوداګانې خرڅولې نو جینکو ته یې وی داسې کار وکړې چې دا سوداګانې تاسو خرڅوئ مټې ښکاره کړئ او سرونه سرتور کړئ او د مصر خلق خو دې ښکلې خشته خلق دی خوبصورته خلق دی نو تاسو چې دا بنګړي منګړي او دا سودا مودا خرڅوئ نو مټې هم ښکاره کړئ سرونه هم سرتور کړئ سټونه هم ورته ښکاره کړئ نو دا مسلمانان به په ګناه کې مبتلا نو که دین کله په ګناه کې مبتلا کړل بیا مونږ ته 2 پیسو هم نه دي تر څو چې مسلمان کې حیا او غیرت دی نو کافر دته نشي ټینګېدی خو چې د مسلمان نه حیا ووته او غیرت دی ووته د ده مثال د بادیوې دی بوس ته پکې کوم بیا ګوره د هغې ته هم په کتابونو کې دي نن مسلمان ولې ذلیله روان دی د ده د سترګو نه حیا وتېره د نه حیا وتېره دغه بے حیائی او دا کافرم دا سوچ راشه مسلمانانو کې فحاشی پیدا کا بے حیائی پیدا کا بیا چې څور سره کې کاوه د ایمان طاقت او زور بدیو دی بیا نو جنکو سرونه سرتور کړل مټې ښکاره کړلې او دې په لښکرو کې سامان خرڅاو چې دا فوجان د مسلمانانو راچې نو موږ ته به وګوري په فحاشۍ کې به سره مبتلا او بیا هغه ادم داسې کوله چې مسکا کېدل به ورته او قتل به ورته وادونه به کول ما سره دا شی دی خو چې عمر صاحب هر څه ولیدل پوه شو چې دا څه په غم واړېده او خشته جینکې دي دا خو دا ټول پوج زما د ګناه د نظر په ګناه کې اچوي دا خو تباه کوي زما دا فوج نو یو سړي ته یې ویې راشه د قرآن شریف یو آیات ووایه هله شابه
دا قرآن آیت وایا نو اغا سری پخکل اواز دا آیت تلاوت کا قل للمؤمنین یغدوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکا لهم ان الله خبیر بما یصنعون چې مسلمانانو ته وایي چې خپل نظرونه ښکته کړي او د خپل اندامونو حفاظت وکړي دا ستا لپاره صفایي د زړه ده او د وجود ده الله پاک څخه خبردار او بیا څه وایي وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ښځو ته مو وایه چې خپل نظرونه ښکته کړي یوازې سړو ته نه یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن وغین د خپل اندامونو حفاظت وکړي ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها او خپل زینت او ډول به نه ښکاره کوي دا به نه ښکاره کوي چې کوم ډول دی او د سړو نظر دانته راکاږي نه به ښکاره کوي الا ما ظهر منها هغه چې مخلص او خلاصیت یې نه وي یو ځای ښکاره کړي نو بېله خبره مجبوري یې شي او مخلص یې دیني او یو ځای ښکاره شي ګوته ښکاره شي مثلا یا سترګې ته خو پړونې به خامخا لرکې ورسره تندي سیسه ښکاره شي مثلا پوزه ورسره ښکاره شي غوږ ښکاره شي مجبوري د پروا نشته دا پروا نشته وليضربن بخمرهن على جيوبهن د پړونې علاوه په دې سینه د پاسه لوپټه ور واچوي په پړونې خو ښځه پټه شي په کمیس خو ښځه پټه شي خو د کمیس د پاسه یو لوپټه په دا ګریوان ور واچوي چې دا آیت کله نازل شو کنه نو صحابیاتو خو به عمل فورا کو د هغوی به غټ غټ څادرونه او پړونې به لوپټې نه وي نو فورا یې د پړونو نه غاړې وشلولې او د هغې نه ځان له فورا لوپټې جوړې کړې لوپټې په سر کې ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن نو لوپټه م واچوه پړونې م پې د پاسه واچوه گریوانونم پټ کا ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن وابنائهن وغانهن دا زی رحم محرم ورته وایي چې کله خپل زوی د مور مخ ته ګوري لاس ته ګوري مرۍ ته وګوري اوړه د ګیدېچو ته وګوري دا خیر دی رور ورته وګوري چې چا سره مستقل نکاح نه کېږي نو د خپلې خور رور د خور مخ ته غوږونو ته کور کې اوړه به نه لګي مټو ته به ګوري او داس به نه کوي لیچو ته کتې شي خور ته کتې شي زوی مور ته کتې شي دغسې رور خور ته کتې شي یا څه ورته کېږي داسې نږدې رشته دار شو مثلا پلار لور ته کتې شي دا هغه څوک چې مستقل نکاح ورسره حرام وي هغه ورته بیا کتې شي دا پرده لازم شی دی د مارونو ما یو ځل یو مثال ورکړو هغه ډېر زیات خور شو هغه دومره خور شو بیا چې ما ته چا په وی په دې فیسبوکونو مراله مثال مې ردی ورکړو د پردې د میوې مثال مې ورکړو ما وی تر څو چې میوه په پوستکي کې دننه وي نو دا محفوظ دی خو که پوستکي رته لرکه لکه مثلا د سیو نه دی پوستکي لرکه رښتیا ووایې مچان او ماشي پې بنګېږي که نه بنګېږي او څښاشي که نه شي کیلې ته وګوره کیلې ته کیله په پوستکي کې بنده ده نو محفوظ پرته ده خو که د کیلې نه دې پوستکي لرې که نو ماشي مچان پې بنګېږي که نه بنګېږي نو څه جلب وشي بیا فورا څښاشي دا قانون دی دا قاعده ده دقه رنګې ښه ده میوه ده نو چې دا په پړونو کې بندې دا محفوظ ده او که پړونې درته لرې کړي لوپټه درته لرې کړه دا څښاشي بیا دا څښوالې معنی څه بېحیا شي بیا دې کې بېحیایي پیدا شي تمرون خو مسلمانان یو نور وای الحمدلله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې موږ اعتماد دی چې کومه خبره کوي د خدای تر طرف نه وي شریک خبره د خدای نه وي او بیا دې به دا خبره هغه کوي چې د مسلمان خیر یې پکې عزت یې پکې قسم په خدای چې حیا ډېر اوچت شی دی ګوره خدای پاک دې د بې حیایۍ نه ساتي نبی علیه السلام مبارک حجة الوداع کې را روان دی د مزدلفې نه چې کله راځي مینا ته نو شاته ورسره حضرت فضل ابن عباس رضی الله عنه پوخه ناست دی فضل ابن عباس یې د تره زوی دی د حضرت عباس صاحب زوی دی او دې ډولې و خشته و دې خشته و ډولې و او هلک ورکوټې و د خسعم قبیلې یو ښځه ده ښځه هم ځوانه ده د نبی علیہ السلام مبارک نے تپوس وکړ نو په حد کې یو ښځو مخ ښکاره کړي حضور پاک نے تپوس وکړ ویل الله رسوله ان ابي
زما پلار چې د شیخ کبیر ادرکه الحج حج په فرض شو او شیخ بوډا سپینګیر سړی دی په اوخه د پاسه ټینګېدي نشي غورځېږي افاحج عنه د الله رسول زه د خپل پلار په دې حج وکړم نبی علیہ السلام مبارک وته نعم حجي عنه بالکل د پلار طرف نه حج وکړه نو د فضل ابن عباس دی جنې ته کتل انسان دی نظر غیر اختیاري پریوزي رسول الله مبارک جو قتل چې دا لکه دی جنې ته ګوري نو زره لاس شاته توکو او د فضل ابن عباس سټې بل خور واړو منوري وته غوونه کوم مخې ولا بل خور نو حضرت عباس وته وی د الله رسول لملوت عنق ابن عمك ودا تر د زوی سټ ولی بل خوا واړو صحابه خو تاسو کې چې ټول معلوماتو ولی د تر د زوی سټ بل طرف واړو حضور پاک سو فرمایل ورأيت شابا وشابة فلا آمن الشيطان عليهما وی زوانا میولیدل نوی د شیطان نه په د بچوالینا اعتماد په شیطان په دې خبره زه دم رله مې دارا نلل چې دی به د شیطان نه دواړه محفوظ شي د شیطان نه په امن شي شیطان چې تروانې په منځ کې رانولي ازنا جینه دته او دې هغه ته په سترګو کې هم پیسې کېږي بل ځای نه هغه جوړه نه شي بشیر جان خلې دې غم نه خلاص دې غم نه دې خدای خلاص ځکه خو چې کم سړی روڼ شي او په صبر وکړي الله جنت ورکوي زمانو دا ګوره اوس عادت افاده خو رسول الله مبارک تر دې نیک سړی دی لیکن دا یو قانون خلکو ته خاو هغه ممکن نه چې دا خبره نه وي صادره شوې خو قانون خلکو ته خو داسې به نه کوي نو ښځه چې د کور کې دننه پرده وکړي بعضې داسې یو مجبورۍ زمانه راشي چې لیور نه سره کور کې که ورته وایي چې لیور نه پوره سطر کوه نو غم جوړېږي بیا خفګان جوړېږي پکار خو دی چې خفګان جوړېږي یا بعضې وخت کې د تره زوی راشي د ماما زوی ترور زوی راشي اوس که ته دې سطر کې خو ډېره ښه خبره ده خو که دې سطر کې او غم جوړېږي فتنه جوړېږي جنجال جوړېږي او خاندان روانېږي نو بیا فقهاو دا لیکلي دي چې سلام دې پېچې السلام علیکم وعلیکم السلام او که داسې یو ځل نیوي دی مخ ته وګوري نو خیر دی خو دلته دې مخ اړوي او ناسته یې ورسره نه کوي یو دی لاس دې نه ورکوي ګورې زمونږ په وطن کې خلک لاسونه هم ورکوي لاس به نه ورکوي وجود به ورسره نه نږدې کوي یو دی به ورسره نه کښېني هسې سلام علیکم وعلیکم السلام مخ دې بیا ورکوي دا دی ورته وي پلار څنګه دې کور واړه بندیان ښه دي او مخ دې یو بل ته نه وایي که نه مخ دې شا دې ته وکړي که نو هغه زمونږ وطن رواج دی ښه خو نه ده داسې پکار خو دا دی چې پوره بنده ستر وکړي پرده وکړي خو که داسې کوي د ضرورت په وخت کې چې فتنه فساد جنګ خیر رحیمه قیدل او اختلافات جوړېږي نو بیا خیر دی سلام کلام په یو بله چولی شي السلام علیکم څنګه کور بندیان ښه دي او خیر دی ټول ټیک ټاک او بس مخ دې کوټه کې ورسره نه کېږي یو ځای ناسته نه کوي ورسره او به شربت وکړي ماشوم په لاس یې وله ورکړي خاوند ته دې وایي راشه دا شربت وبولې نو کېږي که یو سړی پرده کوي نو کېږي دا نه چې نه کېږي دا ضروري څیزونه دي دې نه ډېر لوی مفاسد جوړېږي او دې نه ډېر لوی فتنې جوړېږي او فتنې دې ګورې جوړې شوي دي او زما ورور یو خبره بیان ته کوم دې زمانه کې دا موبایل ډېر لوی غم زه بار بار دا وایم جمعو کې مې په تقریرونو کې مې چې نن د فتنې لوی مصیبت موبایل دی او نن د فتنې لوی غم انټرنیټ دی موټرسایکل خو مې وویل د فتنې لوی شی نن کې دی هغه موبایل دی او انټرنیټ ټول الکان او جنکې ته وبرباد نیټ ته او نیټ ته څه به پې وکړي او ته پردې ښځې ته وګورې او په تصویر کې وګورې په نیټ ورته وګورې نو څه چل به وکړي یو منټ به لذت محسوس کړي یو منټ د هغه منټ لذت دپاره د خدای قهر ولې په سره دی هغه خدای چې مونږ له ډېر لوی عزت راکړی دی بچی را کړی دی صحت را کړی دی انسانیت را کړی دی ایمان را کړی دی هغه د یو سکند لذت لپاره ولې خفه قسم دې راقه مقلتوب دی نو لږه زنانو له پرده کوخه بار ته چې وځي پړونې پسرې برقه دې پسرې کلک پړونې ښځې پسرې چې بار ته وځي او مارکېټونو کې دې نه ګرځي مهرباني دې وکړي سړي د ښځو نه سودا کوي که موږ څه شوي چې ښځې دې موږ د سوداګانې کې دا بېحیایي ده دا شرم دی حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها حضور پاک سره ناسته او میاشت ختلې وه وی فاطمې که میاشت ختلې ورته ونه کتل بیا ورته بچي میاشت بیا نه کتل وی بچي فاطمې میاشت ختلې ده که نه وی الله رسوله بابا زه خو د دویمې درېیمې شپې میاشت ته نه ګورم ولې ورته نه ګورې بابا دې وخت کې سړي ورته ګوري نو زموږ د سړو نظر په دې میاشت یو ځای کېږي
نو ګوره شریعت کې دا منع نه دي که یو سړی هم دیوال ته ګوري او ښځه هم هغه دیوال ته ګوري، هسې منع نه دي، لیکن د هغې حیا ته وګوره. او چې کله وفات کېده نو وصیت یې وکړ دا ډولۍ چې مونږ په دې مړي د پاسه اچو که نه د زنانه د پاسه دا د هغې رواج و. هغې ته چا ویلو چې په حبشه کې چې مړ زنانه مړه شي او مقبرې ته یې وړو لرګي پې د پاسه ایږدي، نو وصیت یې وکړ وایي زما په کټ باندې به دقسې لرګي کېدی او د لرګو د پاسه به څادر واچوی چې زما کفن هم څوک ونه ویني او جنازه به مې د شپې کوی. ټوله دې ته حیا وه. الحیا نصف الایمان. حیا خو ایمان دی. زنانو کې چې حیايي د ګناه نه بچي، پرده دې کوي، باقاعده مضبوطه پرده. پخوا چې ناوې واده شو او پلار کره بتله رښتیا ووایه نو ټانګه کې به یې شاته څادر تړلی و که به یې نه تړلی او 3 میاشتې پس بتله. اوس خو پس په هغه شپه دي په 3 میاشتې او شاته به یې څادر تاو کړی او د کوچوان او د دې په منځ کې به یې په هغه سیټ بېل څادر تړلی. قسم په خدای لیدلی دي په پرده کې بتله او سور ورځې به یې په کور کې دننه د لیور سره او د سخر سره سترګې نه لګولې او سړي به هم څو ورځې پلار سره سترګې نه لګولې، پټ به کور ته راته به او جینۍ به چې د 3-4 میاشتې پس پلار کره تله او ډولۍ ته به خېجوله جړل به او ښځې به ترې راته وې اوس صاحبه ګور ډولۍ ته چې ته لاس وروړی هغه مخکې نه ټقال شروع کړي. ولې زما دا خپې ماتې دي څه په مخکې نه روانئ د ټولو نه مخکې روان نرې چادر او دا حیا کم طرف ته لاړه. افغاني بورقې څه شوې هغه اوس ورته دا نوې ډیزاین والا ښځې ورته شټل کاک وایي څه شوې هغه بورقې. نو حیا اوچت شی دی چې خدای او رسول کم شي سړي او ښځې نه خوښ کړی دی. قسم په خدای چې دا د انګریز د خوښې نه ډېر بهتر دی. نو دا رواجونه به نه کوو ښه پرده او حیا کې به ځان ساتو.